السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو که چېرته هم تاسو ته د داسې نمبرونو نه زنګ راځي چې هغه نمبر تاسو نه پیژنئ، دا سپیشل د هغه کسانو دپاره ده. د مثال په توګه دا سپیشل جینکو دپاره دی. د مثال په توګه هغوی موبایل چې د په کور کې پاتې وي، هغوی ته داسې نمبر زنګ وهي چې هغه په موبایل هغه نه پیژني، هغه موبایل کې سیف نه وي، نو هغې باندې مور او پلار ورونه بیا غلط شک کوي چې تا ته د دغې نمبر نه زنګ راغلی دی. یا تاسو هم هلکان هم استفاده کولی شئ، یعنې د هغوی هم استعمالولی شي. د مثال په طور تاسو ته داسې نمبر نه زنګ راځي چې تاسو نه غواړئ چې دغه نمبر نه بیا ماته رنګ راشي، نو چې کله هم تاسو ته هغه یو نمبر زنګ وهي، یو ځل یې وکړه، اټومیټیکلي به هغه څه شي بلاک شي. دوستانو دې دپاره نه د ایس اپلیکیشن نه ده پکار، دا ستاسو په موبایل کې الریډي موجود دی. دوستانو سمپل د خپل موبایل د ډایلر نه لاړ شئ. چې کله هم تاسو ډایلر ته لاړئ، دلته په دې درې ټکي باندې کلیک وکړئ، بیا سیټینګ ته راشئ. چې سیټینګ ته کله هم تاسو راغلی دلته دوستانو لیکلي بلاک نمبر، دلته تاسو دوستانو دلته نمبر بلاکولی هم شئ چې تاسو کوم یو نمبر بلاکوئ چې تاسو په کنټاکټس کې وي. که نه وي تاسو ته داسې بغیر نمبر څوک راځي، هر څوک چې وي، نو تاسو څه وکړئ، دغه صرف آن کړئ. اوس چې کوم یو نمبر تاسو ته راځي، کوم یو چې تاسو نه پیژنئ، یعنې ناپېژندګلوی نمبر تاسو ته راځي، تاسو څوک زنګ وهي، نو هغه به اټومیټیکلي بلاک شي. دوستانو سمپل دغه یوه طریقه به معلومه درکړي چې تاسو سره یې شیر کړم. دوستانو ضروري دغه سیټینګ خپل موبایل کې وکړئ که چېرته تاسو هم د داسې خلکو نه په تنګ یې. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ شوې وي، حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.